د پوهې، مثبت فکر او لویو هیلو آنلاین کور. آیا غواړئ وړیا کتابونو ته لاسرسی ولرئ او ډیره مطالعه وکړئ؟ آیا غواړئ بیلابیلې معلوماتي، علمي او هڅونکې لیکنې ولولئ ترڅو په ژوند کې مو مثبت تغییر راشي؟ آیا غواړئ غږیز کتابونه واورئ او نورې په زړه پورې معلوماتي ویډیوګانې هم وګورئ؟ نو خوښ اوسئ. موږ په دې ویډیو کې تاسو ته همداسې یو ادرس در معرفي کوو چې کولی شي ستاسو په ژوند کې د مثبت تغییر او پرمختګ سبب وګرځي. د کتابتون ویب سایټ په اړه غږیږو. د شاوخوا 15,000 کتابونو دا غني منبع زموږ او ستاسو په واک کې ده. البته تر دې دمه چې د 2022 زیږدیز کال د مارچ میاشت د کتابونو دومره لوی شمیر په دې ویب سایټ کې موجود دی. په داسې حال کې چې موږ هر ورځ هڅه کوو نور کتابونه هم ځای پر ځای کړو او هیله مو دا ده چې یوه ورځ به د پښتو ژبې ټول کتابونه د ویب سایټ ته اضافه کړو. د نړۍ اکثریت خلک او قومونه له دې نعمت څخه بې برخې دي او دومره لویې وړیا کتابخانې ته لاسرسی نه لري. کتابتون ویب سایټ چې په کتابتون ټکي کام پته ورتللی شي اوس د یو ویب سایټ نه بلکې د یوې ادارې حیثیت غوره کړی چې د خپلو هیوادوالو په فکري پرمختګ او مثبت تغییر کې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کوي. اوس مهال په متوسط ډول هر ورځ شاوخوا 10,000 لوستونکي له کتابتون ویب سایټ څخه لیدنه کوي او د خپلې پوهې تنده خړوبوي. دا ویب سایټ په 2014 زیږدیز کال کې د هڅاند ځوان شمشاد ظهیر لخوا جوړ شو چې له هماغه کال راهیسې تر اوسه خدمات وړاندې کوي. د دې آنلاین کتابتون ګټه دا ده چې په هر ځای او هر وخت کې ورته لاسرسی لرلی شئ. که تاسو له هیواده بهر ژوند کوئ او فکر کوئ چې له خپلې ژبې، کلتور او کتابونو څخه به تاسو او کورنۍ مو لرې پاتې شي په ناسمه یئ، ځکه چې کتابتون ویب سایټ تاسو له پردي کېدو څخه هم ژغوري. ستاسو کورنۍ او اولادونه کولی شي له دې پاڼې څخه هره ورځ لیدنه وکړي او په زړه پورې کتابونه، لیکنې، مقالې او څېړنې پکې ولولي. اوس هم د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو او لویو وچو څخه افغانان له دې ویب سایټ څخه لیدنه کوي او خپله معلوماتي، ادبي او ژبنی تنده ماتوي. خو پوښتنه دا ده چې په کتابتون ویب سایټ کې څه ډول کتابونه موجود دي؟ موږ د طب، انجینرۍ، حقوقو، کمپیوټر ساینس، اقتصاد، شریعت، ژورنالیزم، ادبیات، سیاست، ارواپوهنه، زراعت، تاریخ او ګڼو نورو برخو کې له 15,000 ډیر کتابونه لرو. همدارنګه مجلې او د ښوونځیو کتابونه هم موجود دي. د دې ترڅنګ په دې ویب سایټ کې بیلابیلې ګټورې معلوماتي او څېړنیزې لیکنې هم لوستلی شئ. تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل موبایل یا کمپیوټر ته کتابونه ډاونلوډ او مطالعه کولی شئ. څنګه کولی شو له کتابتون ویب سایټ څخه کتابونه ډاونلوډ کړو؟ تر هر څه لومړی کتابتون ویب سایټ ته داخل شئ. په دویم قدم کې د خپل خوښې کتاب پیدا کړئ. تاسو کولی شئ خپل د خوښې کتاب نوم په لټونځای کې ولیکئ او بیا سرچ کېکاږئ. تاسو به د خپل خوښې کتاب انځور وګورئ او پر هماغه کلیک وکړئ. همدارنګه کولی شئ په عمومي صفحه کې هم د خپل خوښې کتاب پیدا کړئ، ځکه موږ په عمومي صفحه کې د کتابونو بیلابیلې کټګورۍ لرو. تاسو د خپل خوښې برخه انتخاب کړئ او د هماغې برخې له کتابونو سره به مخ شئ. کله چې تاسو د خپل خوښې کتاب پیدا کړ په هماغه نوم کلیک وکړئ. په دې وخت کې به تاسو ته د کتاب د مشخصاتو صفحه خلاصه شي او په دې کې د فری ډاونلوډ تڼۍ کېکاږئ. کتاب به ستاسو موبایل یا کمپیوټر ته ډاونلوډ شي. خو هڅه وکړئ په ویب سایټ کې د خپل ایمیل په رجسټر کولو سره د کتابونو محدودیت لرې کړئ ترڅو نامحدود کتابونه ترلاسه کړئ. همدارنګه د مصروف ژوند له کبله شاید تاسو د کتاب او لیکنو لوستلو ته وخت پیدا نه کړئ. همدې ستونزې ته په کتو مو د کتابتون په نوم یوټیوب چینل هم جوړ کړی چې تاسو پکې د بیلابیلو غږیزو کتابونو ترڅنګ نورې معلوماتي ویډیوګانې هم لیدلی او اوریدلی شئ. نو که غواړئ په خپل فکر، کورنۍ، ژوند او نورو چارو کې مثبت تغییر ووینئ د کتابتون ویب سایټ ترڅنګ زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم زموږ پاڼې تعقیبې کړئ ترڅو زموږ ټولې ګټورې لیکنې، کتابونه او نور مطالب په منظم ډول تر تاسو در ورسیږي. د دې ترڅنګ که د ویب سایټ په اړه کوم نظر، پیشنهاد او نور څه ویلو ته لرئ په info@kitabtun.com برېښنالیک له موږ سره په تماس کې شئ. کتابتون د پوهې، مثبت فکر او لویو هیلو آنلاین کور.